تپی سوزی چی بلیگی اور پما نا خبر دی خبر کړه نور پما د چې دغه سیلم سل په غوږ واورې د مجنون غوندې به پرېږدي کور په ما او عاشقي علي حیدر زري زري کوي عزرائیل ته وایم مکې زور په ما یوه ورځ فراون ویلي له جمعې ما خبر کیا سراسر د دې مضمونات زما مرګ به وي د څه شي مقرره یا نجمه په اول مې که خبره نجم ویلی باچا ته سلامتا تر سحرا پورې غواړم مولات چې سحر شي درله دربه کم جواب دومره صبر شه چې وګورم کتاب تر سهاره بچا ورکړو انتظار ربوي په اول به د مرګ شي خبردار چې سهر شورا طلبي کنو کرو وای هغه نجمې ماته کې ازراک کاسې لاړو نو نجمې کړو ازرباک کاسې لاړو نو نجمې کړو خبره د بادشاه دربار ته لاړ شه برابر نجم لاړو د بادشاه مخکې حاضر شوی سلامي ورته وکړه منتظر شو نجم وکړه بادشاه ته سلامي صاحب شاقي سپري ندي نمایي نجم ویل غوږ مې کېده په بیان د قصې په حقیقت پوهه که ځان ستا چې مرګ د چا د لاسه مقرر دی پیدا نه دی په دنیا هغه انسان د انسان به پس د دې نه پیدا کېږي ستا په خوا کې د نږدې کوټه مکان ځان خبر که پس د دې نه پیداوار دی اسرائیل به وي د ټول خاندان چې باچا د نجوم واورېده خبره په باغچو یې د زړګي راغی خزان یو ساعت سر په ځای ملا سوبېدمه او فکر وړی اردو ویرې په لرزانو د خطرې جارس بجا شو په محل کې کړه راجمعي د ټول ملک وزیران خدای دې خیر کې باچا حکومي جاري کړو د لاسلیک ورسره وکړلو امان ټول حلال او په خپل کور دې سزاوار شي پس دې چې پیدا کېږي ماشومان همې ونیو د ځان سره نوکري همې ونیوي د ځان سره نوکري والا
په هر کلي مقرر کړلو کران روا ماشومان حلالي دل قصب خانه ده پیراول بچاو کړی دا اعلانه په دې وخت کې پنځه شپږ میاشتې شوې تېرې اوس کارونه مخکې ګوره د سبحان سپینې کوکۍ ملالې سترګې والله مور دې راوړي په بازار یې خرڅوینا جانان سپینې کوکۍ ملالې سترګې الله مور دې راوړي په بازار یې خرڅوینا جانانا په دې وخت کې پنځه شپږ میاشتې شوې تېرې اوسېنا او اوس کارونه مخکې ګوره د سبحان چې پیدا شولو موسی و پیغمبر د پلار نوم یې ومعلوم صاحب عمران صاحب شوی ځان بله کم ګناهګاره کدی شکوی پسی وګوره قرآن مورې ویلې زما د غازي ساتم ربا او لکه ګل به یې په خپل لاس وپالمه خاول ویلې کدی جوړ به شي مرض بچا کړی دی اعلان واوره غراز بچا نه ماني د چا مینه زاري وه د یو زوی په سر چې نه شو چرماري یا تبا بکي زمونږ خلخانه دا باقي ژوندون به موی په یل خانه بیبي ویلې مړه به لکه مپرزم ستا په اور کې مې باقي راولي ژوند نه به مکه مپرزم د خپله لاسه که مې وتړي باچا په دار د پاسه خاول نور په بیبي ونه لرو چارو بیبي نه مانو د چا مینت او قارو په دې وخت کې پنځه شپږ میاشتې شوې تېرې ښځې له ښکاره کاوزي د خپل ویرې یوه ورځ یې چالو کرته کړه شیطانه خبر نیم چې به ودا کومې خوانه نو کرلاړلو باچا ته په سلام د سلام نه بعد یې دا وکړو کلام یو یې ښځې د ساتلی خپل پرزنو په کاله کې د مزې تېروي ژوند کومې ښځې چې ساتلی خپل ماشومان همدغه کور دی د عمران صاحب معلومه دغه کور راته معلوم دی د پخوانه چې ساتلی ماشوم دی پټ له تانه
بادشاہ شلو دې خبرې تیران کړه جمعې ټول واړه وزیران هم امان ورسره لړه برابر په دې نورو نوکرانو کې افسر کېناستلو د عمران صاحب کال کې مور ښکته کو بچې په تنار کې نوکرانو یې شروع کړه تلاشي وه کور په کور به وهم دغه بدماشي بعضې وایي چې خالي و دا تنور بعضې وایي چې د وره نه وسو عظمته غوندې شلو نوکرانو په بادشاه پسې د وروسته روانه نوکران په دې خبره ملامته په بادشاه پسې روانو سترګې ښکته مورې راغله په تنور وغوړېدله په پلزې باندې د پاسه جړېدله هغې ولیده تنور کې پیغمبره شکریا یې کړه ادا د پاک اکبر چې یې پورته پر ځان کو سلامت ربه خدای ساتلی و تنور کې امانت دوباره بیا امر وشو د غفار چې پر زندې کا دریاب ته ورګزار بیبي راغله په تلوار سره دوکان ته دا خبره یې ښکاره کړله ترکاڼ ته ورته وایي یو تابوت مې دی په کار دا صندوق کرالت جوړ دا صندوق کراره جوړ کې مزیدار زما وروره ته پیکه وکه خواري بیا به ډبل لزر که مزدوري ترکاڼ ویلي داسې شی مې که تیار ترکاڼ ویلي داسې شی به کم تیار ستا په مخ کې بیا اوبو ته کم ګزار که اوبه شي ول درون د کمې خوانک بیا د یوه روپۍ په ما باندې ارامک د ترکاڼ خپل روپو کې او غرضک دا صندقي تیار کړ صندقي تیار لکه کاغذ بیا یې ولیږه د هغې میرملې کور ته وه باقي واوره تاجت نشته دی شور ته په صندوق کې یې زوی بند کړلو اخونه بیا د برایي پې ووهل میخونه چې صندوق یې له کوره کو بهره توره شپه وه هېڅوک نه و پې خبره دا صندوق یې را بهر کو په غلانو امانت یې وسپاره په پاک الله په ژړا یې سترګې سرې خونه ویجاړه یې
بیا په منډه د دریا یو شیبه د دریاب غاړې ته ولاړه ساه یې وکړه یو ساعت شوله د مربه د دریا په غاړه کېناسته سیلما بیا یې ونیو تابوت په دواړه لاسه په دره باندې ولاړه وه د پاسه تسبیحونه یې شروع کړه د غفاره د تابوت یې دریاب ته ګذار یو صحت ورته ولاړه وه حیرانه چې تابوت یې اوبو واخیسته چې تابوت یې اوبو واخیسته د خوانه ورته وایه زویه زه په مخ دې ښه شه دا یې وویل ترېنه کور ته راستنه شوه دا اوس پرېږده قصه بیا د پیغمبره په اوبو کې تابوت ډوب شو برابر د دریاب غاړې نه نیرو رابیل شوی پیراون د کوټې خوا کې وتیر شوی پیراون بادشاهي ولور وه په کال کې سهار وختي بهر ولاړه وه په وره کې ناګهانه یې دې نیر ته شو نظره یو صندوق اوبو اخیستی و په سر بیا په ملکه تابوت نه هغې خوا شوه اخوا دې خوا یې لاس واچه ورخطا شوه پاک الله ورله تابوت ورکه په لاس پاک الله ورله تابوت په لاس کې ورکوه حضور یې ورکه دا دریاب له یې بهار که بیا یې منډه کړه خبره یې کړه موره آسیا بیبي راووته د کور صیب شاوی روایت شوی دی کم څو مصري ورپسې وایم بل په بار پرون ولا ستا د دلته نن مې چینجو سره یو ځای شو اندامونه د ټول حد غاړې له راشه بیدل بدوی را تا پورتا کلا سونا چه گناونو تا دی گورما صورت زید پا جلت کی ناوی ناما وطن با پریدم تری بلار شما غم پری خودین شما سمرا سر دینا
مخلیدلی نه و پکلو ګرځي سو خیرات نه ورکوي نه چې چا یې مخلیدلی نه و وسط سر کې پړاګو دي سرتو سرونه دنیا د غم په ورځ پیدا ده وای کمقل خلق به ماڼۍ آبادوي که د دنیا شرمونه نه وی تا به منګې وړو زه به تش در سره تلمه که به زما په دوا کېږي که کېږي نو منظور دې مشه دا پنځه وخته مونځونه نه شرابي یم نه مې کړي څه نشي دي زما د غم سترګې سرې دي نه شرابي یم نه مې کړي څه نشي دي زما د غم سترګې سرې دي او زما د غم سترګې سرې دي غم دې راځي وي غم نه یم زما د غم سترګې سرې دي غم دې راځي وي غم نه یم زما د غم سترګې سرې دي ستا د غمونو سره عمر تېرومه زما د غم سترګې سرې دي نه شرابي یم نه مې کړي څه نشي دي زما د غم سترګې سرې دي زما د غم سترګې سرې دي زما د غم سترګې سرې دي تپې سوځي چې بلېږي اور په ما